چا کاموال دومره سپک دی، دومره احمق شو، دومره ناپوهه دی چې هغه د اسلامي امارات مشرانو ته کنځلې کوي یا توهین ورته کوي او هغې پسې لیفونه جوړوي. ولې دروغ وایئ؟ ولې د دروغو پوسټونه کوئ؟ تاسو یو ځل تحقیق وکړئ، د دې خبرې معلومات وکړئ چې دا حقیقت لري که نه لري. په دې در سره خبرې کوم. ګورئ افغانانو، د دې نه مخکې تاسو وکړئ، د یو څو میاشتې مخکې د جنرال موبیل صاحب سره زه لایف راغلم په ټیک ټاک کې چې رالم اسې مهربان خالي او عادي ګپ شپ هم لګو سره د وطني خبرې هم کولې، نور سیاست باندې خبرې نه وي. دغه د یو څو ډوزماران د ټیک ټاک د جمهوریت په نوم باندې وروره لایف راغله او ما پسې لایف جوړ کړ چې پاچا کاموال خو جنرال موبیل صاحب ته دغه جوړ کړی، ټیک ټاک یې جوړ کړی او دا جنرال موبیل صاحب سره لایف راغی. جنرال موبیل خو هغه سړی دی چې مهربان اشرف غني ته توهین کړی، ډاکټر نجیب ته توهین کړی دی، جنرال عادق ته توهین کړی دی. سي مهربان دا سره لایف راغلی، سي مهربان وګوره د دې پوښتنه ته ونه کړه. مګر 3 شپې بعد چې دی بیا همدغه د جمهوریت په نوم ډوزماران راله د جنرال موبیل صاحب سره ګورور په لایف کې ناست خنداګانې وي، نه یې د ډاکټر نجیب پوښتنه وکړه، نه یې د موبیل د رازق پوښتنه وکړه، نه یې سي مهربانه د اشرف غني پوښتنه ته وکړه چې په دې بار خپله ورسره خنداګانې او مستیګانې کولې او په ما باندې الزام لګولی چې ټیک ټاک د جوړ کړه. او ټیک ټاک چې دا اوس وطن ته لاړم هماغه سړی مې وکړه چا ته جنرال موبیل صاحب ته ټیک ټاک ورکړی او د هغې د کونډ نه راتلو. اوس نوې ډرامه شروع شوې ده د طالبانو په نوم باندې یو څو مبارزین دلته راپیدا شوي. بله شپه تاسو وکړه چې د جبار خیل رول لایف راغلی او د اختر معامله وه، د غټ اختر معامله چې په سعودي عرب کې یو ورځ او په اول ځل باندې په افغانستان کې په بله ورځ مانځل کېدو. زه نه خبر یم د دې نه چې دا لایف راغلی، نه مې دغه ته جبار خیل رول ته ویلي چې یاره ته لایف جوړ کړه، زه لایف ته درځم. زه لایف نه خبر نوم چې هغې لایف کې مخکې څه شی ویلي، خو لایف شروع دلته او سي مهربانه زه چې څنګه د دې لایف ته ورداخل شوم ما ته دغه راولېږلو چې لایف ته راوخېږه او په هغه لایف کې یوازې زه نه وم، په هغه لایف کې هغه اشخاص وو چې د لونګین پیدا محمد رور، پولیس رور، نور ټول دغه خلک دي چې د طالبانو یا د دې اوسني حکومت دا ملاتړ یې کوي په دې ټیک ټاک او په دې سوشل میډیا کې. زه ور وختم، زه د کنځلو نه خبر نه یم چې هغه ملا هیبت الله صاحب ته یا بدر دي وتي یا داسې الفاظ دي وتي چې هغه ما ته هم خوند راکوي. زه د کنځلو خلاف یم چې هر څوک یې کوي، خو زه والله که د یو شي نه خبر یم. اوس دلته زه ور وختم او اوس مهربانه نور ملګري مو خالي په د اختر په باره کې هم خبرې وکړي چې اختر باید په دې ورځ وشي، په دې ورځ باندې په کار و افغانانو اکثر دغه د دې وه خالي دغه یو نیوکه زموږ حق دی، سالمه نیوکه. خو تاسو وګورئ جبار خیل ور چې هغه کم الفاظ د خولې نه وتي دي هغه وخت کې زه یم په دې لایف کې یا پکې نور ملګري هغه ځان ته لګېدی، هغه خبرې ځان ته کړي، بیا وروسته خلک راغستي دي. نو تاسو ولې ما پورې دا تړئ چې ته مهربانه تاسو په دې لایفونو کې وروره عیسی واغسته او جبار خیل خو وروره مشرانو ته کنځلې کړي. دا جبار خیل 2 ورځې مخکې جبار خیل صاحب وروره تاسو سره خپل لایفونه جوړول، تاسو ځنه هیرو جوړ کړی. اوس سي مهربانه چې ستاسو په خلاف باندې خبرې وکړي هغه اوس په ما باندې راتپئ. د خدای په لحاظ دا منافقت پرېږدئ. زه هېڅکله د چا توهین نه کوم، نه ولا کې د اشرف غني صاحب کوم، نه ولا کې د ملا هیبت الله صاحب کوم، په احترام ورته کوم او نیوکه زما حق دی چې د هغې وخت د زمن نه د یو صادر پوښتنه کېږي چې یو صادر دی اضافه دی، نو دا زما حق نه چې په اختر باندې په نورو شینو موضوعاتو باندې وغږېږم. زه خو خیاط دلته نه یم چې ستا هر شي ته وروره لبیک ووایم، ته ورته وایه وروره. زه دغه مشران چې زه هم ورته احترام کوم، ته هم ورته احترام کوم، زه هم دغه اوسنی نظام منم. سي مهربانه چې زموږ د افغانانو نظام دی نیمګړتیا پکې وي وروره، نیوکه چې وي د اصلاح په خاطر باندې وي. د افغانستان په تاریخ کې اول ځل دی چې وروره سي مهربانه موږ د سعودي عرب سره اختر په بله ورځ باندې کوو. موږ خو د الحمدلله د 1400 کال نه مسلمانان یو، هېڅکله داسې نه دي راغلي چې سعودي عرب نه موږ په بله ورځ باندې اختر کړی، په بله ورځ د عرفې ورځ مانځلې ده. دا خو ښکاره خبرې دي، په دې باندې خو موږ ولاړ یو. مګر تاسې دا خبرې چېرې پاچا کاموال دا لایف جوړ کړی و، خدای قرآن ته وګورئ کوم ثبوت د سره یې دلته پیش کړئ. باقي د لایف دلته ورتګ چې و هلته نور افغانانو مو یوازې زه نه وم، که ما داسې یو خبرې کړي، توهین مې کړی یا خدای نخواسته کنځلې مې کړي یا بد رد مې ویلي، نو تاسې بیا په ما باندې نیوکه هم کولی شئ. خو مه کوئ هغه کار کوم چې جمهوریتیانو یو څو ورځې مخکې یو څو میاشتې مخکې زما په خلاف باندې کمپین وچلو چې د موبیل صاحب سره دا راځي او وروره جمهوریت ته توهین کوي چې بیا هغه خبرې ټولې دروغ وختې. نو زه هېڅکله نه چاته توهین کوم، نه د اوسني مشرانو ته، نه وروره دا سپک الفاظ استعمالوم، نیوکه کوم د اصلاح په خاطر باندې. دا ما ته الله دا حق راکړی دی،
دا ماته اسلام دا حق راکړی، دا ماته افغانستان دا حق راکړی. زه درته د چا دپاره چپړوسي نه کوم. ښه کار ته ښه کار ویم، د اوسني نظام بد کار چې وکړي هغې ته زه بد ویم. د اختر په باره کې زما نیوکه اوس هم همقه ده کومه مې چې کړې ده په اسلامي چوکاټ کې، په افغاني چوکاټ کې. الله دې وکړي چې تاسې په دې پوه شئ. دلته بې ځایه پوسټونه مه کوئ، بې ځایه دغه تبلیغات مه کوئ چې پاچا کاموال هېڅکله داسې کار نه کوي. د دومره نمک مرداره شم چې مهربانه زه راځم کنځلې یا بدې رد وکړم یا زه ورته لایب جوړوم. لایب د جبار خیل ورور خپل کار دی، د نورو خپل کار دی چې لیپونه جوړي. زه بعضې اشخاص سره لیپونو ته ورځم ورسره ایسالم. همدغه جبار خیل ورور ورسې مهربانه دغه د اوسني نظام ډېر اشخاص ورسره ناست وو. نن چې د خولې نه داسې الفاظ وځي چې تاسې له خوا نه درکړي غلط دي، په ما باندې راتپئ. دا خو ګوره دا خو ښکاره غلطي، تاسو په غلطه روان استئ. هېڅکله به داسې الفاظ زما د خولې نه وانه اورئ او نه به انشاءالله زما مبارزه یا زما غږ یا زما دغه چې دی هغه د وطن دپاره د وطن د ملي ګټو دپاره دی. زه د هېڅ چا په قصه کې د یو تنظیم سره تعلق نه ساتم. زه نه په جمهوریت کې مې وظیفه اجرا کړې، نه ورسې مهربانه په اوسني اسلامي اماراتو کې نه جمهوریتي وم، نه ورسې مهربانه اسلامي اماراتي یم. یو مسلمان یم او افغان یم. دا زما غږ دی. الله دې وکړي چې تاسې پوه شوي یاستئ. په دروغو باندې خلکو پسې تبلیغات مه کوئ. عزت او ذلت چې د الله په لاس کې دی. دا کوشش مه کوئ تاسې.